آر سی بي بالاخره د حیدرآباد غرور مات کړ، خپل بدل یې هم ترې واخیست او په روانه آی پی ایل لیګ کې دویمه بریا هم په خپل نوم کړه. د حیدرآباد لوبغاړي چې په یوه لوبه کې د 300 منډو جوړولو د ریکارډ خبرې کولې، د آر سی بي د 200 منډو هدف یې هم پوره نه کړی شو، له ماتې سره مخ شو. د آی پی ایل په 40مه لوبه کې رایل چیلنجرز بنګلور لومړی توپخنه وکړه چې د اووه لوبغاړو په سوځېدو سره یې 206 منډې جوړې کړې او حیدرآباد ته یې د 200 منډو هدف ورکړ. د آر سی بي لپاره ویراټ کوهلي یو 50 او رجت پاټیدار 50 منډې وکړې. همداراز د حیدرآباد لخوا نه جیدیو انټکټ 3 لوبغاړي آوټ کړل. د 200 منډو هدف په تعقیب کې حیدرآباد خپل مهم لوبغاړي جر له لاسه ورکړل او یوازې له ابهیشک شرما پرته چې یو 10 منډې یې وکړې، بل کوم لوبغاړي خاص کمال ښکاره نه کړ. شهباز احمد بیا تر ټولو زیاتې 40 ناسوځېدلې منډې وکړې. حیدرآباد په 20 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې وکړې او د 15 منډو په توپیر آر سی بي په لوبه کې بریا خپله کړه. د آر سی بي نه هم لوبه و چې دویمه بریا یې خپله کړه، خو اوس هم د جدول تر ټولو وروستۍ لوبډله ده. همداراز د حیدرآباد 8مه لوبه و چې له 3مې ماتې سره مخ شو، خو په جدول کې اوس هم 3مه لوبډله ده.